بسم الله الرحمن الرحيم. منگا شرح جامع معرب کی الحمد لله متعلق خبر وکړي. مصدر متعدی الف لام تعین احتمالات سبعه باید چې زړې خبرې نه وي هېرې. صحیح شو. نن بحث کی د حمد متعلق دو خبرې نورې. یو اقسام د حمد، دویم ارکان د حمد، او دریم شروط والصلاة على نبيه من. اقسام د حمد څلور دي. حمد د قدیم د پاره د قدیم، لکه حمد د الله د پاره د خپل ځان. قدیم خو پیژنئ که منطق کې چې مسبوق بالعدم نه وي. حادث دې ته وایي چې مسبوق بالعدم وي. دویم حمد د حادث د پاره د حادث، لکه زمونږ استاسو صفت کول د محمد رسول الله د پاره. دریم حمد د قدیم د پاره د حادث، لکه الله تعالی د خپل نبی بارک فرمایي چې یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. یا نور ډیرو ځایونو کې نبی صلی الله علیه وسلم ته د مدح خطابات راغلي. او څلورم حمد د حادث د پاره د قدیم، لکه زمونږ استاسو د مخلوقات حمد الله لره، لکه دا مقام الحمد لولیه. هو بشي څلور اقسام شو. ارکان د حمد هم څلور دي. حامد، محمود، محمود به، محمود علیه. حامدین دلته موږ او تاسو یو الحمدلله. محمود الله دی. محمود به دا الفاظ دي، دا موږ چې ویو الحمدلله لفظ بما هو لفظ چې واخلي دا څه شی دی؟ محمود به. او محمود علیه هغه انعامات دي چې د جانب د الله نه په موږ او تاسو کیږي. موږ او تاسو حمدونه ولې ویو؟ ځکه رب العالمین دی. نو الحمد لولیه دلته لام راغله دی. لام کې درې احتمال دي، یا د لام درې معانی دي. لام راځي د پاره د ملکیت، لام راځي د پاره د اختصاص، او لام راځي د پاره د استحقاق. لام للملکیه، لام للاختصاص، لام للاستحقاق. تاسو درې واړه معنی کوي. نو الحمد لولیه حمد چې ده دا د پاره د مالک د حمد ده. ولی به خپل پنځه معنی دی هغه به ویو. غلام دلته د ملکیت د پاره هم راځي. الله د حمد مالک ده. او لام د اختصاص د پاره حمد خاص الله لره، خاص ولی د حمد لره. او لام د استحقاق د پاره د حمد مستحق خاص ولی د حمد ده. حمد مستحق څوک دی؟ ولی د حمد. ولی لولیه کی ولی د دې لفظ پنځه معناګانې دي. ولی لایق توای، لایق اولا به، لکه ډیر لایق دی په دې سره. دویم محب، الحمد لولیه صفتونه د کمال د پاره د لایق د حمد دي، د پاره د لایق د حمد دي، او د پاره د محب د حمد دي. الله د حمد سره محبت کوي کنه. ولی په معنا د متصرف سره، درېمه معنا متصرف.
نو حمد دې د پاره د واقدار د حمد پاره د واقدار د حمد. څلورمه معنا ولی صاحب توای، ولی څه توای؟ صاحب. نو حمد دې د پاره د صاحب د حمد. پنځم ولی کله قرابت ته ویل، قریب ته خپلوان ته وایي. خو د قرابت معنا دلته غیر صحیح ده، ځکه د الله د چا سره رشته نشته دی. نو دا د ولی د لفظ نه هم فارغ شو. تشریح مجموعي د الحمد لوليه. سوال: لما خالف المصنف الجمهور في إيراد الحمد؟ مصنف ولی مخالفت وک پراوړو د حمد کې د جمهورنا. جمهور ټول وایي چې الحمد لله رب العالمين، او مصنف وایي الحمد لوليه. یو جواب: كل جديد لذيذ. كل جديد لذي، هر نوې عبارت فندوري نو پکې تفنن وک بس. والا الموت بردا قانون دی. وما من عام الا وخص عنه الباس. ویږي هر عام نه یو استثناء خو وی کنه. هر لذیذ جدید شی لذیذ خو مرګ لذیذ نه دی. اگر که تحفه د مؤمن د پاره الله ته رسیږي په سره خو سخت دی، الله دې په موږ آسان کړي. دویم جواب: مصنف اراده د سجع کړي. مصنف اراده د سجع کړي. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. نو قالت الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه سره برابر ده؟ نه برابر ده. ذکر دا خبره دی مقام کې یو قافیه ده، یو سجع ده، یو فاصله ده. قافیه توافق د اخر د کلمتين ترویل شي فی کلام المنظوم. فالنظم کی د دو بیتونو اخر حرف چې یو شانتی شي دې ته سوی قافیه. توافق د اخر د کلمتين ته د حرف اخر د کلمتين ته سوی قافیه وي. په کلام منظوم کې یعنی په نظم کې یعنی په شعر کې. سجع توافق د اخر د حرف اخر د کلمتين توای په کلام منثور کې لکه دلته او یا تاسو مقامات به ویلې هم کلام منثور دی خو بس د شعر په طرز دی نو اخر ټکی جوړلی. او یو فاصله ده توافق د اخر حرف اخر د آیاتین ته فاصله وي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. نو قرآن کې چې توافق راشي هغه ته فاصله وي، رعایت الفواصل. او په کلام منثور کې چې راشي دې ته سجع وي، په کلام منظوم کې چې راشي دې ته قافیه وي. دلته مصنف اراده د سجع کړی دا په دې وجه باندې د جمهور نه مخالفت کړی دی پر اورلو د حمد کې. یو خبره بل مواورد د دې جمله متعلق چې الحمد لوليه دا قضیه ده د قبيله د قياساتها معهانا. دا جمله ده دا قضیه ده د قياساتها معهانا. دې څه مطلب دی؟ محمول موضوع لره ثابت دی، دعوه پکې هم شته او دلیل پکې هم شته. ثبوت د حمد الله لراغله دلته کنه او دلیل ورسره څه دی؟ ځکه چې ولی دی کنه، صفاتونه د کمال الله لره ولی دي ځکه چې لانه ولي له، ځکه ولی د حمد څوک دی، واقدار د حمد څوک دی، لایق د حمد څوک دی، مستحق د حمد څوک دی. نو دې ته قضیه قیاساتها معها وي. هغه قضیه هغه جمله چې دعوه او دلیل ورسره یو ځای وي. والصلاة على نبيه. په دې کې مولانا بحثونه دادي یو ربط د ما قبل سره. دویم ترکیب
ربط په دوه قسمه ده، یو لفظي ده، لفظي مناسبت د والصلاة علی نبیه سره غدا ده چې د دې هم تعلق د بسم الله سره بنا ده په ذوالحالیت او حالیت باندې. خاصه ویلو اصل کې د څه ده، بسم الله الرحمن الرحیم نبتدئ یا نبدأ قائلا الحمد لوليه والصلاة على نبيه. فسوچو کې الحمد لوليه مبتدا وخبر معطوف عليها شو جمله، هو الصلاة وحرف عاطفه، الصلاة مبتدا على نبيه په اعتبار د متعلق سره دا خبر مبتدا سره د خبر نه دا جمله معطوفه شو. فچاته شنو لنا فالحمد او الحمد لوليه په اعتبار د قائلا سره مقوله وکنه، نو قول سره د مقولین حال د چانا د ضمیر د ابتدئونا، نو کوم تعلق چې د الحمد لوليه د بسم الله سره همغه تعلق د والصلاة علی نبیه سره هم د بسم الله سره دی، یعنی د ذوالحالیت او د حالیت. دا لفظي مناسبت، دا لفظي مناسبت شو. مناسبت معنوي هغه ده چې هر کله مصنف فارغ شو د جزئین او د خطبه نه، نو شروع وکړه په جزء ثالث د خطبه کې. موږ وایو چې خطبه مرکبه د اجزاء ثلاثه، تسمیه، تحمید او صلات سلام. هر کله چې د بسم الله او د حمد نه فارغ شو، نو شروع وکړه په چا باندې؟ په صلات باندې. دیم معنوي مناسبت دا هم ده چې هر کله مصنف فارغ شو د شکر د منعم حقیقی نه په الحمد لوليه سره، نو شروع وکړه په شکر د منعم مجازي چې هغه محمد رسول الله دی. ځکه زمونږ او د الله ترمنځ واسطه خو بل څوک نه په غیر د رسول الله نه، نو دی وجنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. په کاردار چې درود په چا باندې ویو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الصلاة لفظ کې وخو عاطفه ده، الصلاة لفظ کې یو صيغه د صلات، درم معنا، درم معنا مراد ده صلات، سرورم حکم د صلات، پنجم علا، شپږم نبیه. دا بحثونه دي نو زسوکم دا دی باجه هم دقه شویل کېږي، نو ته تیرې دی نه شم. نو صلات په لغت کې مصدر دی د باب د تفعیل نه، صلى يصلي تسلیه و صلاتا. که څوک په سوال کوي لیکي اما ذهن کې چې لکه باب د تفعیل چې ناقص یایي وي، نو د هغې مصدر خو تسلیه تفعیلتا په وزن راځي. نو صلاتا څنګه مصدر دی د باب د تفعیل نه؟ نو جواب دا دی چې صلاتا مسموع من العرب دی، او تاسو ښکته کتابونو کې ویلي دي چې اوزان کله کله سما پورې تعلق لري. نو صلاتا ټیک ته چې د مزید مصدر دی، خو مسموع من العرب دی. فهمتم؟ دا ساده ده کنه. صلات د دې اصل ته چې په اصل کې صلواتونو شو صلواتن قانون د قال په کې جاری شوی دی، او متحرک ما قبل مفتوح بدل شو په الف باندې، خو په شکل لوو لیکل کیږي په شان د زکات، په شکل لوو لیکل کیږي په شان د زکات، کني دا الف دی. یو معنا په لغت کې د صلات دعا راځي، تاسو ته معلومه ده ان صلاتك سكن لهم، اے پیغمبر استا دعا چې ده سبب د آرام دی د صحابه لپاره. دریم استغفار، دریم تسبیح، دعا، استغفار، تسبیح، څلورم رحمت کامله، پنځم میلان، شپږم تعظیم، اوم تحریک الصلوین، اوم سوځول. اوس معنا وکړه تصلا نارا حامیه، سوځيږي په هغه اور کې چې هغه ګرم اور دی. دا اوه معنی سوي لغوي وي، اوه معنی سوي لغوي وي.
دعا، استغفار، تسبیح، رحمت کامله، میلان، تحریک الصلوین، تعظیم او سوزول، نور باندې سوزول. دلته معنا مراده هغه څلور معنی دي. نه دلته معنا مراده یو ده، خو موږ ویو په اعتبار د منسوب الیه څلور قسمه دی به چې چاته نسبت وکړي. که الله ته نسبت وشي په معنا د نزول د رحمت سره، او دارنګي که ملائکو ته نسبت وکړي په معنا د استغفار سره، که بندگانو ته نسبت وکړي په معنا د دعا سره، او که وحوش طيور ته منسوب شي نو په معنا د تسبیح تهلیل. تسبیح تهلیل كل قد علم صلاته. دا هر یو حیوان چې په خپل طریقه د عبادت تسبیحات باندې پوهیږي، یا الله ته ضمیر راځي کا الله د هر چا په تسبیحات باندې سکیږي پوهیږي. نو دا څلور معانی مشهور دي په اعتبار د منسوب الیه سره د موږ تعین کوو. دلته کومه معنا مراد ده؟ نو دلته معنا د رحمت کامله ده، نزول د رحمت دی په چا باندې؟ علی نبیه، په نبی د الله باندې. تاسو په پوه شئ په دې باندې. حکم د صلات انها فرض في كل عمر، په ټول عمر کې یو واري درود ویل فرض دي په نبی صلی الله علیه وسلم. ځکه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، صلوا امر دی، امر دی لپاره د وجوب راځي. او موږ تاسو اصول کې ویل چې امر تقاضا د تکرار نه کوي تر څو چې سبب مقرر نشي. په هر حال هغه لمزه حکم د صلات یو ځل په ټول عمر کې فرض دي. سیوا د امام طحاوی نه چې هغه معانی الاثار کې فرمایي چې په هر ځل باندې درود ویل په نبی رسول الله فرض دي، چې کله نوم واغستل شي نو درود به پېسه کې فرض دي. او موږ چې په مجلس کې یو ځل سره درود ویل لازم دي او هر ځل ویل سره مستحب دي. انت راځي خبره دا تحقیقی قول ان شاء الله. نو حکم یې درش او طحاوی صاحب چې استدلال کوي دا حدیث نه کوي، یو خو آیات د چې ورفعنا لك ذکرک، موږ مستا ذکر اوچت کو، او حدیث کې راځي چې نبی الله تعالی فرمای اذا ذکرت ذکرت، کله چې زه یادېږم نو ته به ما سره یادېږي. نو دا به هر راشي هر مجلس کې فرض کا، هر وخت کې فرض کا، نو صحیح دا خبره نه ده. والصلاة على نبيه لفظ د علا تراشي او سره ټیم مو ګورئ ها اوخت دي. بس علا د پر استعلاء راځي، استعلاء دوه قسمه ده، حقيقي او معنوي. حقيقي زياد على السطح او معنوي اولئك على هدى من ربهم. هدايت د پاسه خو نه دي روان، خو د پاسه دي یعنی متمکن دي. صحیح شو؟ نو علا نه هم فارغ شو. علا د پر استعلاء راځي، استعلاء دوه قسمه ده، یو استعلاء حقيقي او بل استعلاء حکمي. حکمي دقه تویل شي، زياد على السطح کې استعلاء حقيقي ده، او اولئك على هدى کې استعلاء حکمي ده. حکمي او معنوي او شر شاباش. على نبيه، نبي لفظ کې تشریح پاتې شو دا به ان شاء الله.